سیالانو سره سیال بکړو ګران افغانستان گلزار بکړو. برنامه آگاهی دهی به شاگردان لیسه عالی غازی واقع ناحیه سوم از سوی ریاست نشرات و آگاهی عامه شارولی کابل برگزار شد. در آغاز قاری واسع الله زاهد رئیس نشرات و آگاهی عامه شارولی کابل هدف از این برنامه را ترویج و نهادینه شدن فرهنگ شهری و حفاظت از تأسیسات عامه عنوان نموده گفت که نسل‌های امروز تضمین آینده فردای روشن ماست. باید به شاگردان مکاتب در رابطه با داشتن حس وطن دوستی و رعایت از قوانین و مقررات شهری تفهیم شود. و افزود که شاگردان باید شهر خود را دوست داشته باشند، در پاکی و سرسبزی شهر نقش فعال داشته و برخورد آنان در زندگی شهری زیبا و برجسته باشد. تاسو خاري فرهنګ پام کې ونیسئ، د ښار د نظافت خیال وساتئ، د ښار د سرسبزۍ او د تاسیساتو خیال وساتئ او همدارنګه د ښار د نظم خیال وساتئ. که موږ تاسو 50% د عملي کو ان شاء الله راتلونکي نسلونه زموږ تاسو اولادونه به 100% عملي کوي او د نوري ټولنې او د نوري دنیا سره به موږ تاسو هم بیا یو ځای روان اوسو. همچنان ذاکر نجرابی سرمعلم لیسه عالی غازی آگاهی از مسائل شهری را با اهمیت خوانده گفت که شاگردان لیسه غازی در آینده با شارولی کابل همکار و همگام خواهند بود و این نهاد را در تحقق برنامه‌های فرهنگی و پلان‌های شهری یاری خواهند رساند. از شارولی کابل با این برنامهشان تقدیر و تشکر میکنیم که با این برنامه‌های خود که خیلی ثمر بخش است و ایره ادامه بدن، ازشان تقدیر و تشکر میکنیم. از راه اندازی این برنامه و از کسانی که در راستای این برنامه زحمت کشیدند. در این برنامه از طریق پخش ویدیوهای آموزشی که معرف مسائل بهتر شهری بود، زمینه سوال و جواب به شاگردان فراهم شد. شاگردان این لیسه ترانه‌های دینی و میهنی را به خوانش گرفتند و جهت تشویق آنان از سوی آمریت آگاهی عامه شارولی کابل یک مقدار تحایف شامل قرطاسیه نیز توزیع شد. ودان افغانستان ودان افغانستان ودان افغانستان یو موټی پر گلی بر شینې پاک بکډ وکړي. د لسمې ناحیې اړوند د رستورانتونو له چاپیریالي حفظ الصحې څارنه وشوه چې په پایله کې د رستورانتونو هغه مالکان چې د کابل ښاروالۍ اصول او مقررات یې په پام کې نیولي وو لا وهڅول شول او هغوی چې سرغړونه یې درلودې تعدیب شول. په همدې توګه هغه کسان چې ډیره سرغړونه یې درلوده ژمنه ترې واخیستل شوه څو هر څه ژر د خپل فعالیت په سیمه کې د کابل ښاروالۍ مقررات په پام کې ونیسي، که نه له دې پرته به له قانوني چلند سره مخ شي. د سارانو په لړ کې د رستورانتونو د خوړو برابرولو له څرنګوالي د پخلنځي له نظافت، د کاشي شتون، له ماسک او نورو روغتیایي توکو څخه ګټه اخیستنه تر څارنې لاندې ونیول شوه. ما به خاطر کنترل رستوران‌ها خصوصا در قسمت صحی و در قسمت نظافت ساحه شهر نو کنترل کردیم و به یک تعداد از رستوران هایی که نسبتا نظافت مراعات کرده بودند، کارت‌های صحی داشتند، به اونا توصیه کردیم که دیگام نظافت بهتر مراعات کنند و تخلف نکنند. شارولی کابل یک اداره خدماتی است. ما به خاطر خدمت مردم کار میکنیم و نظارت میکنیم. همیشه همشهریای ما باید مطمئن باشند که ما از خاطر صحت و زندگی از اونا شب و روز در خدمت از اونا هستیم. ګران افغانستان گلزار بکړو آباد بکړو ودان افغانستان گلزار بکړو آباد بکړو ودان افغانستان ودان افغانستان ودان افغانستان ودان افغانستان